درنو دوستانو، نن ورځ درته د دې مالد یا انویټ د کیپیډ په باره کې یا د تڼیو په باره کې معلومات درکوو چې دا تڼۍ څه کار کوي او کوم وظیفه اجرا کوي. لومړی راځو د فی آر جي او اسکیپ څه پې لیکلی ده دغه تڼۍ درته ښیو چې دا ډیټا او انټر تڼۍ ده او دا دوه اروګانې دي، ډاون ارو ده او آف ارو، لاندې او ښکته ده او بل چې ده دا شفټ تڼۍ ده او دا بل چې ده رن تڼۍ ده او سټاپ تڼۍ ده. د دې کیپیډ یا د دې تڼیو وظیفه یوه عمده وظیفه لري. اول تر ټولو لومړی راځو د پی آر جي بټن ده. کله چې تاسو پریس کوئ نو په دې باندې تاسو ته د دې داخل منوګانې راوړي. په دې کې بیا مختلفې منوګانې دي چې هغه تاسې بیا د آپ او ډاون ارو په واسطه باندې ښکته پورته کولی سي. په دې کې مختلفې منوګانې دي، پی ای ده، پی ډي ده، پی سی ده، پی بي ده، پی ای ده او داسې پی 0 to 9 له 0 نه تر 9 پورې کلیګانې دي. نو دا مختلفې وظیفې اجرا کوي. په راتلونکي کې بیایو نو کله چې موږ تاسې یو پروګرام ته داخلیږو نو اول به پی آر جي بټن ووایو، بیا لاندې باندې د دې ډاون او آف ارو کې په وسیله باندې یو بل ځای ته موږ تللی سو او دا ډیټا کلي چې ده دا ډیټا تڼۍ په دې سره موږ تاسې بیا انټري کولی سو. دا زه پروګرام بټن وایم، بیا ډیټا انټري، په دې کې بیا موږ تاسې د دې سیټینګ برابرولی سو. او د اسکیپ دنده بیا دا ده چې له دې ځینې بیرون بیا ته له دې کلي باندې وتلی سې، د اسکیپ په واسطه باندې ته له دې نه وتلی سې او پروګرام هم په دې باندې پروګرام ته داخلیږي په دې تڼۍ باندې کار. بیا ډیټا انټري په دې سره کیږي. بل دا ډاون آف ارو ده، په دې سره لاندې او پورته تللی شئ. بیا چې کله موږ تاسې شفټ کلي ته راشو په دا زه انټر کومه یو څیز ماته راوړي نو د شفټ کلي په واسطه باندې د یو نه بل ته یعنې د یو ډیجټ نه بل ډیجټ ته موږ تاسې دا تبدیلوی سو. لکه ګوره اوس دا بلینکینګ کوي، دا 0 غورځي. نو که زه بیا دا شفټ بټن ووایم نو دا وغورځي، بیا چې دا ووایم دا بل 0 غورځي، بیا چې دا ووایم دا بل 0 غورځي. نو دا ډیټا انټري زه وایم. صحیح سواله. بیا له دې نه وروسته په دې اسکیپ کې باندې موږ تاسې له دې نه بیرون وتلی سو او دغه دوه کلیګانې چې دي دا یو سټاپ کلي ده، بله رن کلي ده. په دې سره چالو کیږي او په دې کلي سره بیا څه شی کیږي؟ بندیږي. په راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله موږ تاسې د انویټ ټرمینل نه یایو چې موږ تاسې شمسي په کوم طرف کې وتړو، د کور د سمرسیبل یا د دې مکینې یا د دې هغه چېرته وتړو، لاینونه په کوم ځای کې وتړو. صحیح سواله. د شمسۍ لاینونه چېرته وتړو او دا نور د سمرسیبل لاینونه په کوم ټرمینل پورې وتړو چې دې کې یو وی ډبلیو ده او ګراوند ده. دا به بیا په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله تشریح کوو.